بسم الله الرحمن الرحیم. محترم اوریدونکو سلامونه. په دې هیله چې روغ جوړ بایاست. نقیب الله تعلیم د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د مالي منیجمنت د یو نوي لیکچر سره حاضر یم. نن به موږ تاسې په ننني ویډیوي لیکچر کې په یو ډیر مهم موضوع باندې بحث کوو چې عبارت ده له منی مارکیټ انسټرومنټس یا هغه مالي سندونه چې په منی مارکیټ کې تبادله کیږي. موږ تاسې په پنځم لیکچر کې دا لوستي وو چې فاینانشل مارکیټس د مالي سندونو د میچورټي په پام کې نیولو سره په دوه قسمه دي چې یو ته کیپیټل مارکیټ وایي او بل ته منی مارکیټ وایي. او هغلته موږ دا لوستي وو چې منی مارکیټ هغه فاینانشل مارکیټ یا مالي بازار ته ویل کیږي چې په هغې کې د قرضې لنډمهاله سندونه تبادله کیږي. نو دلته د منی مارکیټ نه مراد هغه بازار نه دی چې په هغې کې پیسې تبادله کیږي یا په هغې کې اثار تبادله کیږي. ځکه په کوم مارکیټ کې چې خارجي اثار تبادله کیږي هغې ته فارن ایکسچینج مارکیټ یا د صرافۍ بازار ویل کیږي. او منی مارکیټ هغه مالی بازار ته ویل کیږي چې په هغې کې د قرضې لنډمهاله مالي سندونه تبادله کیږي. اوس په دې باندې بحث کوو چې په منی مارکیټ کې کم سندونه تبادله کیږي. نو دلته موږ تاسې مختلف قسم اسناد د قرضې لرو چې هغه مشهور یې دغه شپږ دانې دي چې عبارت دي له ټریجري بل، سرټیفیکیټ اف ډیپازټ، کمرشل پیپر، بینکرز اکسپټنس، یورو ډالرز او همدارنګه فیډرل فنډز چې اوس موږ په دغه یو باندې مکمل په مثالونو کې بحث کوو. ټریجري بل څه معنا؟ ټریجري بل د قرضې هغه لنډمهاله سند ته ویل کیږي چې د امریکا متحده ایالاتو د مرکزي بانک له لوري نشریږي. د امریکا مرکزي بانک په دې خاطر چې د قرضې په شکل له مختلفو سوداګریزو بانکونو، افراد و اشخاصو، داخلي او خارجي پانګاچونکو څخه پیسې ترلاسه کړي، نو د امریکا مرکزي بانک معمولا د قرضې درې ډوله سندونه نشروي چې عبارت دي له ټریجري بل، ټریجري نوټ او ټریجري بانډ. په دغه درې واړو کې بیا ټریجري بل تر ټولو لنډمهاله مالي سند دی، یعنې د دې د پوره کېدو موده د 1 کال څخه کمه وي. د یو ټریجري بل میچورټي یا د پوره کېدو موده معمولا 4 اونۍ، 14 اونۍ، 26 اونۍ او یا هم 52 اونۍ وي. یعنې د دې میچورټي معمولا تقریبا 1 میاشت، 3 میاشتې، 6 میاشت او یا هم 12 میاشتې وي. کله چې د امریکا مرکزي بانک دغه ټریجري بل د لومړي ځل لپاره نشروي او مالي بازار کې خرڅلاو ته وړاندې کوي، نو موږ تاسې په تیر لیکچر کې لوستي وو چې دغه د قرضې هر سند یو مشخص اسمي قیمت یا فیس ویلیو لري. نو دلته کله چې دغه ټریجري بل د لومړي ځل لپاره مالي بازار د خرڅلاو ته وړاندې کیږي، نو دا د اسمي قیمت یا فیس ویلیو یا نامینل ویلیو څخه په ټیټ قیمت باندې بازار کې خرڅیږي. خو کله چې د دغه سند موده پوره شي او دغه سند درلودونکی مرکزي بانک ته واپس سپاري، نو په دغه سند کې ذکر شوي ټولې پیسې به د مرکزي بانک څخه واپس ترلاسه کوي. د امریکا متحده ایالاتو کې به چې پخوا کله د امریکا مرکزي بانک ټریجري بل نشراو، نو معمولا د یو ټریجري بل ارزښت به کم از کم $10. خو د 2008 میلادي کال نه راپدې خوا چې اوس کله د امریکا مرکزي بانک ټریجري بل نشروي، نو د هغې ارزښت اوس کم از کم $10 هم وي. یعنې هغلته د $10 په ارزښت، د $10 په ارزښت یا همدارنګه نورو په ارزښت مالي سندونه د قرضې وخت په وخت باندې نشریږي او بیا خلک پکې پانګاچونه کوي. دلته باید یادونه وکړو چې د دنیا په ټولو هیوادونو کې د هر هیواد مرکزي بانک وخت په وخت د لنډمهاله قرضې په شکل د پیسو اخیستلو په خاطر باندې بیلابیل سندونه چاپوي چې ممکن هغلته ورته نور نومونه یاد شي. دلته اوس که موږ تاسې فکر وکړو دغه که موږ د یو هیواد سنټرل بانک یا مرکزي بانک په نظر کې ونیسو، نو کله چې دوی دغه ټریجري بل نشروي، نو دغه ټریجري بل به طبعا د میچورټي یو مشخص وخت لري، همدارنګه دا به یو مشخص اسمي قیمت یا فیس ویلیو لري. نو اوس فرض کوو چې دغه یو ټریجري بل چې یو مرکزي بانک نشر کړی دی د هغې اسمي قیمت $10 دی
او د هغې میچورټي 3 میاشتې ده. نو اوس هر هغه څوک چې د پیسو مقابل کې دغه ټریجري بیل ترلاسه کړي نو دلته لکه څنګه چې موږ مخکې ذکر وکړو دغه ټریجري بیل د لومړي ځل لپاره د اسمي قیمت نه په ټیټ قیمت باندې خرڅیږي. نو دلته به دغه اخیستونکي د لومړي ځل لپاره د $1000 نه په کمو پیسو باندې دغه سند ترلاسه کوي. خو چې کله موده پوره شي بیا به ټول $1000 د مرکزي بانک نه واپس ترلاسه کوي. اوس که موږ همدې مثال ته ادامه ورکړو نو همدغه ټریجري بیل چې کله اوس یو پانګه اچوونکی د لومړي ځل لپاره اخلي نو هغه د اسمي قیمت نه په ټیټ قیمت اخلي. نو موږ فرض کوو چې په $950 ترلاسه کوي. چون د دې ټریجري بیل دغه موده 3 میاشتې ده نو چې کله 3 میاشتې پوره شي نو دغه پانګه اچوونکی دغه سند مرکزي بانک ته واپس ورکوي او په هغه سند کې ذکر شوي ټولې پیسې چې هغه $1000 دي هغه له مرکزي بانک څخه واپس ترلاسه کوي. دلته باید یادونه وکړو چې د دغه ټریجري بیل د میچورټي څخه د مخه که چېرته یو څوک غواړي چې پیسې ترلاسه کړي نو هر وخت کولی شي په سیکنډري مارکیټ کې دغه ټریجري بیل د پیسو مقابل کې په بل چا باندې خرڅ کړي چې هغه هلته د $950 نه په لوړ قیمت او یا په ټیټ قیمت باندې تبادله کېدلی شي. سرټیفیکیټ اف ډیپازټ د منی مارکیټ یو بل انسټرومنټ یا سکیورټي یا یو بل سند دی. لدې څخه مراد د قرضې هغه لنډمهاله سند دی چې دا معمولا د سوداګریزو بانکونو له لوري نشریږي. سرټیفیکیټ اف ډیپازټ ته معمولا CD هم ویل کیږي. نو یو CD معمولا 3 مشخصې لري چې معلوم اسمي قیمت لري، د پوره کېدو موده یا میچورټي مشخصه وي او همدارنګه ټاکلې د سود نرخ لري. دغه سرټیفیکیټ اف ډیپازټ دا یو ټرم سکیورټي ده او د ډیمانډ ډیپازټ سره توپیر لري. ټرم سکیورټي په دې معنی چې کله یو څوک نوموړی سند د پیسو مقابل کې له سوداګریز بانک څخه ترلاسه کړي نو دغه پانګه اچوونکی د یو مشخص ټرم یا د یو مشخص مودې لپاره د خپلې پیسې د سوداګریز بانک سره ږدي او چې هغه موده پوره شوې نه وي نو دغه پانګه اچوونکی د خپلې پیسې له سوداګریز بانک څخه واپس ترلاسه کولی نشي. نو ځکه موږ وایو چې دغه سرټیفیکیټ اف ډیپازټ دا یو ټرم سکیورټي ده. په امریکا کې چې کله سوداګریز بانکونه دغه CDs نشروي او خلک د پیسو مقابل کې ترلاسه کوي نو دغه د یو CD هغه اسمي قیمت یا ارزښت تقریبا کم از کم $1,00,000 وي او له دې نه پورته هم کېدلی شي. دغه د CD میچورټي یا د پوره کېدو موده دا د 1 میاشت څخه واخله تر 6 میاشتو پورې وي. د لومړي ځل لپاره په 1961 میلادي کال کې په امریکا کې د سیټي بانک په نوم یو سوداګریز بانک و هغوی دغه CDs د لومړي ځل لپاره نشر کړي وو ځکه د هغې نه پخوا به چې کله خلکو سوداګریزو بانکونو کې خپلې پیسې کېښودلې نو هغوی به ډېر زر د خپلې پیسې له بانک څخه واپس ترلاسه کولې او بیا به سوداګریز بانکونه وخت په وخت د پیسو د قلت سره مخ ول. نو په دې خاطر چې سوداګریز بانکونه له ځان سره همیشه په کیش شکل یو څه پیسې ولري او د پیسو له قلت سره مخ نشي نو همغه چې سیټي بانک د لومړي ځل لپاره د CD په نوم دغه مالي سند بازار ته خرڅلاو ته وړاندې کړ نو چون دا یو مشخص موده لري نو د هغې څخه مخکې بیا د دې پانګه اچوونکي نشي کولی چې له بانکونو څخه د خپلې پیسې واپس ترلاسه کړي. دلته که موږ تاسې اوس دې شکل ته فکر وکړو نو دغه سرټیفیکیټ اف ډیپازټ یا CDs د کمرشل بانک یا سوداګریزو بانکونو له لوري نشریږي او دا 3 مشخصې لري چې ټاکلې اسمي قیمت لري، د سود ټاکلې نرخ لري او ټاکلې میچورټي لري. نو کله چې اوس یو څوک د پیسو مقابل کې دغه CD ترلاسه کړي نو دغه CD له ځان سره ساتي یا دغه سند د ځان سره ساتي
نو کله چې په دغه سند کې ذکر شوي موده چې دا به د 1 کال څخه کمه وي نو چې دا کله پوره شي دوی د سوداګریز بانک څخه بیا خپلې اصلي پیسې د سود سره واپس ترلاسه کوي. نو اوس که موږ فکر وکړو که دغه سند د پیسو مقابل کې چا اخیستی وي نو دا به $10 سوداګریز بانک ته د قرضې په شکل باندې د 6 میاشتو لپاره په 10% کلني سود باندې ورکړي. نو د دې کلنی سود که موږ 10% محاسبه کړو $100 کیږي. خو چون د دې سند موده 6 میاشتې ده نو 6 میاشتو کې بیا هغه د سود اندازه $50 شي. نو دلته که اوس یو څوک همدغه سی ډي د اول ځل دپاره اخلي نو په همدې اسمي قیمت $10 باندې به ترلاسه کېږي او دغه سند به د 6 میاشتو لپاره له ځان سره وساتي او چې کله 6 میاشتې پوره شي دغه سند به سوداګریز بانک ته واپس ورکړي او خپل اصلي پیسې به د سود سره واپس ترلاسه کړي. دلته باید یادونه وکړو چې دغه سرټیفیکټ اف ډیپازټ هم هر وخت کیدلی شي په سیکنډري مارکیټ کې د دې میچورټي څخه مخکې په نورو خلکو باندې خرڅ شو د پیسو مقابل کې دا تبادله شي. د منی مارکیټ دریم سند چې د هغې ته کمرشل پیپر ویل کیږي. کمرشل پیپر هم د قرضې او لنډمهاله سند دی چې دا معمولا د سهامي شرکتونو یا کمپنیو له لورې نشریږي. دغه کمرشل پیپر کې پانګه اچونه یو څه ریسک او له خطر څخه ډکه وي ځکه کله کله کیدلی شي که یو څوک په دغه سند کې پانګه اچونه وکړي نو ممکن هغه سهامي شرکت دیوالیه شي یا هغه د پیسو له قلت سره مخ شي او ممکن په ټاکلي وخت کې دغه پیسې د دغه سند درلودونکي ته واپس ونه سپاري. دغه د کمرشل پیپر میچورټي هم د 1 کال څخه کمه وي او د دې میچورټي معمولا هغه اعظمي مودې 270 ورځې یا تقریبا 9 میاشتې وي. کمرشل پیپر هم د ټریجري بیل په څیر اکثره وخت کې د لومړي ځل لپاره له اسمي قیمت څخه په ټیټ قیمت باندې بازار ته خرڅلاو ته وړاندې کیږي. اوس کله چې یو سهامي شرکت دغه کمرشل پیپر په مالي بازار کې خرڅ کړي لکه ما چې مخکې ذکر وکړو په دې کې پانګه اچونه یو څه ریسکي وي. نو په دې خاطر چې پانګه اچوونکي د سهامي شرکت څخه په هر صورت د خپلې پیسې ترلاسه کړي نو دلته د کمرشل پیپر نشروونکي سهامي شرکتونه معمولا بیا له یو بانک سره د لاین اف کریډیټ معاهده کوي. لاین اف کریډیټ په دې معنا سره چې دلته دغه سهامي شرکت له سوداګریز بانک سره داسې اګریمنټ کوي چې کله د دغه کمرشل پیپرز هغه میچورټي راورسیږي نو که د دې کمپنۍ سره پیسې نه وي نو هغه بانک به د دغه کمرشل پیپر هغه د ارزښت په اساس پیسې د کمپنۍ ته بیا قرض ورکوي تر څو دا کمپنۍ په هغې پیسو باندې د دغه کمرشل پیپر درلودونکو ته خپلې پیسې واپس وسپاري. نو دلته دغه بانکونه یو ډول تضمین د کمپنۍ ته ورکوي یعنی که چیرې دغه کمپنۍ په دې ونه توانیږي چې دغه د خلکو پیسې بیرته وسپاري نو په دې وخت کې بیا بانکونه د کمپنۍ ته د قرضې په شکل پیسې ورکوي تر څو کمپنۍ د خلکو پورونه په ټاکلي وخت سره واپس وسپاري. خو دلته بانکونه دغه پیسې د قرضې په شکل بیا کمپنۍ ته نه ورکوي بلکې دلته دغه بانکونه هم بیا له کمپنۍ څخه په هغه صورت کې چې کمپنۍ عملا دغه پیسې له بانک څخه اخیستې وي نو بیا معمولا 1% یا زیات و کم د سود په شکل له دې کمپنۍ څخه ترلاسه کوي. د منی مارکیټ په سندونو کې یو بل مهم سند چې د هغې ته بینکرز اکسپټنس ویل کیږي دا هم د قرضې او مالی سند دی او دینه معمولا په نړیوال تجارت یا په انټرنیشنل ټریډ کې ډیره زیاته استفاده کیږي. دغه سند هم د یو سوداګریز بانک له لوري نشریږي او په دې کې بانک دا ژمنه کړې وي چې هغوی به د یو ټاکلي نیټه باندې معلوم مقدار پیسې د دغه سند درلودونکي ته سپاري. د دې نه څنګه استفاده کیږي؟ اوس کله چې په یو هیواد کې یو سوداګر له یو بل هیواد له یو سوداګر څخه اجناس واردوي نو دلته دغه کم کس چې واردات کوي د سره دا اندېښنه وي که دا دغه پیسې په پیشګي شکل هغه بل تجار ته وسپاري نو ممکن هغه ورته اجناس تهیه نه کړي او کوم سوداګر چې دغه اجناس خرڅوي او بل هیواد ته صادروي
د هغه سره دا ویره وي که هغه دغه اجناس بل هیواد ته اوس ولیږي نو ممکن هغه واردونکي تجار ورته دغه پیسې ونه سپاري. نو دلته دغه صادرونکي واردونکي په یو بل باندې اعتماد او ټرست نه کوي. نو په دغه وخت کې بیا بانکونه کولی شي د یو منځګړي رول ولوبوي تر څو کم کس چې واردات کوي د هغه د لوري بانک یو قسم تضمین کوي هغه صادرونکي تجار یا کمپنۍ ته. په دې معنا دلته که موږ اوس په دې شکل کې روښانه کړو، دلته فرض کوو اوس په یو هیواد کې یو شرکت دی هغه ته موږ د فرم ای په نوم ورکوو او فرض کوو دا شرکت چې دی واردونکی دی یا واردات کوي، او دلته بل هیواد کې یو بل شرکت یا کارخانه تصدي ده هغه ته موږ د فرم بی نوم ورکوو او هغه صادرونکی ده. اوس دلته فرض کوو دغه د ای شرکت د دې بی شرکت څخه واردات کوي. نو اوس دلته د بی شرکت سره دا ویره وي که موږ دغه اجناس ای شرکت ته لیږو هغه ممکن پیسې موږ ته په ټاکلي وخت باندې را نه کړي. نو دلته دغه د ای شرکت په خپل هیواد کې به یو بانک ته مراجعه کوي او د بانک څخه د بینکرز اکسپټنس په نوم یو سند ترلاسه کوي او په دغه سند کې بانک دا تضمین کړی وي چې د یو ټاکلي مودې څخه پس به معلوم مقدار پیسې دغه سند درلودونکي ته په هر شکل باندې سپاري. اوس که موږ داسې فرض کړو چې دغه د ای شرکت چې د بی شرکت څخه کوم واردات کوي د هغې ټولو توکو ارزښت $1,00,000 دی. نو دلته دغه ای شرکت په خپل هیواد کې له یو بانک څخه د $1,00,000 په ارزښت باندې بینکرز اکسپټنس په نوم یو سند ترلاسه کوي. نو په دغه سند کې بیا بانک دا تضمین کړی وي چې دغه سند د هر چا سره وي هغې ته به $1,00,000 حتما دی سپاري. نو دلته د ای شرکت له بانک څخه دغه سند ترلاسه کوي او دغه سند بیا دوی د بی شرکت ته ورکوي. نو د هغې څخه پس دغه د بی شرکت چې صادرونکی دی هغوی بیا هغه د سوداګریز توکي د ای شرکت ته لیږي. اوس دغه بینکرز اکسپټنس په نوم سند د بی شرکت له ځان سره ساتي. نو په دې سند کې هغه موده مشخص وي چې څومره وخت پس دغه د بی شرکت کولی شي له هغې بانک څخه د خپلې پیسې ترلاسه کړي. دلته اوس که دغه د بی شرکت خپلې پیسې په کار وي نو دغه د میچورټي څخه د مخه د هر وخت کولی شي په منی مارکیټ کې همدغه بینکرز اکسپټنس په یو بل چا باندې د پیسو مقابل کې وپلوري. نو که دلته دغه بی شرکت بل چا باندې خرڅوي نو دا به په دغه بینکرز اکسپټنس کې د لیکل شوي اسمي قیمت څخه په ټیټ قیمت باندې خرڅېږي. ځکه کله چې دغه د دې موده پوره شي نو په هغې صورت کې به دغه سند درلودونکی په دې سند کې ذکر شوي پیسې د هغې بانک څخه ترلاسه کوي. نو که د میچورټي نه مخکې څوک بل چا باندې خرڅوي نو هغه د اسمي قیمت نه به خامخا ټیټ خرڅوي. خو که دغه د بی شرکت چې صادرونکی شرکت دی په صادرونکي هیواد کې دی خو که دغه شرکت دغه سند د ځان سره د همغه ټاکلې مودې لپاره وساتي او بیا بانک ته وړاندې کړي نو په دغه سند کې به ذکر شوي ټولې پیسې له هغې بانک څخه ترلاسه کړي. په منی مارکیټ کې یو بل مهم سند چې دی هغې ته یورو ډالرز او کله هم د یورو ډالر سرټیفیکیټ اف ډیپازټ نوم ورکول کیږي. موږ تاسو پوهیږو چې په نړیواله کچه امریکایي ډالر یو مستحکمه او سټیبل کرنسي ده او په اکثره نړیوالو سوداګریزو معاملاتو کې د تادید وسیلې په توګه د امریکایي ډالرو څخه استفاده کیږي. نو هماغه ده چې اکثره نړیوال کمپنۍ او شرکتونه او همدارنګه دولتونه هغوی کوشش کوي چې ځان سره د امریکایي ډالرو پراخ او پریمانه زیرمې وساتي. د دوهم نړیوال جنګ نه مخکې به اکثره دولتونو او شرکتونو دغه خپلې ډالریزې زیرمې د امریکا متحده ایالاتو د نیویارک ښار په بانکونو کې کېښودلې. خو کله چې دوهم نړیوال جنګ ختم شو بیا په 1950 لسیزه کې هغه وخت کې چې کله سړه جګړه روانه وه نو دغه وخت کې د روسیې هیواد د ډالرو پریمانه زیرمې د نیویارک ښار په بانکونو کې ایښې وې او د روسیې سره دا اندېښنه وه که دوی دغه خپلې پیسې د نیویارک د بانکونو څخه ونه باسي
نو ممکن د امریکا دولت به د هغوی اکاونټونه فریز کړي او هغوی به د خپلې پیسې په آینده کې ترلاسه کولی نه شي. نو هماغه و چې روسیې غوښتل چې دغه خپل ډالر د نیویارک ښار د بانکونو څخه وباسي او په یو بل هیواد کې د ډالرو په شکل نه په بله کرنسۍ په بانکونو کې کیږدي. نو هماغه بیا چې د لندن ښار بانکونو داسې یو وړاندیز وکړ چې موږ کولی شو چې په لندن کې په بانکونو کې دغه د روسیې هیواد دغه ډالر د ډالرو په شکل ځان سره شی کیدو. نو بیا هماغه و چې روسیې د خپلې ټولې ډالریزې زیرمې د نیویارک د بانکونو څخه راواخیستلې او په لندن ښار کې په بانکونو کې د ډالرو په شکل باندې کیښودلې چې همدغې ته یورو ډالر ویل کیږي. دلته دغه یورو ډالر هم د ټایم ډیپازیټ په شکل لري، په دې معنی چې دلته هم که یو هیواد یا یو شرکت یا بل سوداګریز بانک ډالر ولري او دوی د لندن په بانکونو کې دغه خپل ډالر هغلته د امانت په شکل باندې بانکونو سره ایښي وي، نو دلته دا د یو مشخص وخت لپاره د لندن په بانکونو کې ایښي وي، نو ځکه ورته ټایم ډیپازیټ وایي. او هغه وخت چې پوره شوی نه وي نو دغه دولتونه او شرکتونه او نور بانکونه د خپلې پیسې هغه د لندن د بانکونو څخه واپس ترلاسه کولی نشي. نو چون دغه یورو ډالر هم د ټایم ډیپازیټ په شکل باندې د لندن بانکونو کې کیښودل کیږي، نو هماغه و چې د لندن بانکونو بیا د یورو ډالر سرټیفیکیټ اف ډیپازیټ په شکل مالی سندونه نشر کړل، تر څو هر هغه دولت یا هر هغه شرکت یا بل هر هغه بانک چې د لندن په بانکونو کې د ډالرو په شکل د خپلې پیسې ږدي، نو په مقابل کې به د لندن د بانکونو څخه هغه د یورو ډالر سرټیفیکیټ اف ډیپازیټ ترلاسه کوي چې هغه هم یو مالی سند او د دې ښودنه کوله چې د دغه سند درلودونکي د لندن په فلانکي بانک کې دومره پیسې ایښي دي او طبعا د هغې مقابل کې به ورته د لندن بانکونه سود ورکوي. نو بیا دغه د یورو ډالر سرټیفیکیټ اف ډیپازیټ هم په منی مارکیټ کې وخت په وخت د مختلفو پانګاچونکو ترمنځ تبادله کېده. نو ځکه دې ته هم موږ د منی مارکیټ یو انسټرومنټ یا یو سند وایو. د منی مارکیټ یو بل انسټرومنټ هغه د فیډرل فنډز په نوم باندې دی. له فیډرل فنډ څخه مراد هغه فنډونه یا پیسې دي چې یو بانک بل بانک ته د قرضې په شکل ورکوي. دې ته فیډرل فنډ ځکه وایي چې دلته دغه پیسې چې یو بانک بل بانک ته د قرض په شکل ورکوي دا په مرکزي بانک یا سنټرل بانک کې ساتل کیږي. نو چون د امریکا مرکزی بانک فیډرل ریزرو بانک نومیږي او په امریکا کې اکثره سوداګریز بانکونه په دغه شکل قرض یو بل ته ورکوي، نو ځکه دغه ته هم د فیډرل فنډ نوم ورکول شوی دی. موږ تاسو پوهیږو چې د دنیا په هر هیواد کې چې څومره سوداګریز بانکونه وي د هغې هیواد د مرکزی بانک د شرایطو اصولو له مخې باید یو ټاکلې اندازه پیسې د ریزرو په شکل له مرکزی بانک سره کیږدي. دا په دې معنی چې د یو سوداګریز بانک سره څومره خلکو پیسې په مختلفو حسابونو کې ایښي وي، نو چې دغه سوداګریز بانک روزمره څومره ډیپازیټ د خلکو له ځان سره ایښی وي، د دغه ډیپازیټ یو ټاکلې اندازه دوی باید په روزمره شکل د مربوطه هیواد د سنټرل بانک یا مرکزی بانک سره د ریزرو په شکل باندې ایښي وي. اوس کله داسې کیږي چې بیا په یو هیواد کې یو سوداګریز بانک چې کومې پیسې د ریزرو په شکل باندې له مرکزي بانک سره ایښي وي د هغې اندازه د هغې ټاکلي اندازې څخه زیاته وي، او په عین وخت کې ممکن یو بل سوداګریز بانک داسې وي چې هغوی د ریزرو په شکل باندې کومې پیسې له سنټرل بانک سره ایښي وي د هغې اندازه له هغه ټاکلې اندازې څخه کمه وي. نو په دغسې وخت کې بیا دغه بانکونه کولی شي په خپلو منځونو کې د کمې مودې لپاره چې معمولا یو ورځ وي دغه پیسې د قرض په شکل یو بل ته ورکړي. دلته اوس که موږ تاسې دې شکل ته فکر وکړو، فرض کوو په یو هیواد کې د بانک A او بانک B په نوم دوه سوداګریز بانکونه دي او دغه هیواد یو سنټرل بانک یا مرکزی بانک لري. اوس دغه بانک A به د ریکوایر ریزرو په شکل باندې له سنټرل بانک سره معلوم مقدار پیسې ایښي وي، همدارنګه به دغه بانک B هم د ریکوایر ریزرو په شکل باندې پیسې له سنټرل بانک سره ایښي وي.
اوس که موږ داسې فرض کړو چې دغه بینک ای چې په یو مشخصه ورځ باندې څومره پیسې له مرکزي بانک سره د ریزرو په شکل باندې ایښي وي هغه د ټاکلي مقدار څخه د بینک ای هغه زیرمې یا پیسو مقدار د $1,000,000 په اندازه باندې زیات دی او په عین وخت کې په یو مشخصه ورځ باندې چې دغه د بی بانک د ریکوایرډ ریزرو په شکل باندې کومې پیسې له سنټرل بانک یا مرکزي بانک سره ایښي وي فرض کوو چې هغه د $1,000,000 په اندازه له ټاکلي مقدار څخه کم دی نو چون دلته د ای بانک هغه ریزرو زیات دی دغه ای بانک ممکن له بی بانک سره تماس ونیسي او که چېرته بیا د بی بانک خوښه وي نو د ای بانک ورته دغه $1,000,000 د ډېرې کمې مودې لپاره چې معمولا یو ورځ وي د قرضې په شکل ورکوي او په مقابل کې به ورڅخه سود ترلاسه کوي نو کله چې دغه بانک ای او بانک بی یو تفاهم ته ورسیږي د هغې نه پس دغه بانک ای مرکزي بانک ته خبر ورکوي چې په مرکزي بانک کې د بانک ای له اکاونټ څخه $1,000,000 په مرکزي بانک کې د بانک بی اکاونټ ته ولېږي خو کله چې بیا یو ورځ پوره شي یعنې سبا ورځ بیا مرکزي بانک د بانک بی له اکاونټ څخه دغه $1,000,000 واپس د بانک ای اکاونټ ته لیږي دلته باید یادونه وکړم چې دغه موږ چې نن د منی مارکیټ په کومو سندونو باندې بحث وکړو چون دا ټول قرضې سندونه دي او په دغه ټولو کې په یو شکل سود خامخه د یو جانب څخه بل جانب ته تادیه کیږي نو دغه د منی مارکیټ په انسټرومنټس کې پانګه اچونه شرعاً جواز نه لري په دې کې پانګه اچونه حلاله نه ده ځکه دلته د قرضې په شکل یو جانب بل جانب ته د یو مشخص وخت لپاره پیسې ورکوي او بیا چې کله هغه وخت پوره شي نو د اصلي مقدار څخه زیاتې پیسې واپس ترلاسه کوي نو چون سود په اسلام کې ناروا دی او سود یو کبیره ګناه ده او مسلمان ته په کار نه دی او مسلمان منع شوی د سود څخه نو من حیث مسلمان موږ ته په کار نه دي چې موږ د قرضې په سندونو کې یا د منی مارکیټ په انسټرومنټ کې د ګټې په خاطر باندې پانګه اچونه وکړو ځکه دې کې حلال او مشروع ګټه نشته دی د بلې خوا نه کوم شرکتونه یا کمپنۍ یا ادارې چې هغوی پیسو ته اړتیا ولري او تمویل ته اړتیا ولري نو هغوی کولی شي د اسلامي تمویل د مختلفو منابعو لکه مشارکات مضاربات مرابحې استثناء سلم نزولي مشارکت او نورو په شکل باندې هغه خپل د اړتیا وړ پانګه ترلاسه کړي او باید د قرضې په شکل د سودي قرضې په شکل د نورو خلکو څخه پیسې ترلاسه نه کړي د نن درس همدومره و تر بل درس مو په لوی الله سپارو مننه